شي له احواله خو بس ته زما غمخوارې خپل فریاد وکړمه چاله زه منم چې زما لیک به نور غمونه ستا سیوا کړي خو زما هم مجبوري ده څه باور به په بل چا کړي دغه لیک چې درته لیکم له زړه مې سترګې سرې دي یو طرف ستا جدایي ده بل خوا ستړې ورځې او شپې دي وړمه ورځ چې تور ماښام شو ستا بچي رانه چارپیر شو سپېره مخ او وچې شونډې زړه مې ډېر په غم کې ګیر شو ما ویل ای خاونده خدایه دا ستا څرنګه خدای ده زه خو ستا خاوند کې کونډه دا لا څنګه زندګي ده زه په دې فکر کې ورکه چې تر څو به دغه حال وي څو به یو بل نه جدا یو څو رافیق به دا جنجال وي په دې حال کې ستا ماشوم زوی دا تپوس وکړه زمانه ای زما عادکې مورې په دې رنګ شو د ګویانه راته وایه ګرانې مورې چېرته تللی مې بابا دی زه یې هم لیدلی نه یم نه هغه لیدلی ما ده دغه څنګه زمونږ پلار ده چې د کوره مرور ده نه یې غېږ ته کړم ورپورته نه په حال زما خبر ده د دې نورو خو پلرونه ماښام خپل بچو ته راشي څوک یې غېږ څوک یې په څنګ کې یو او بل ته په خندا شي دا تپوس نو جانانه بس یو تندر د اسمان و په وړه خلو دا خبره ما ته تندر و توبان و که هر څو مې پټولې خپلې اوښکې د غیرته خو اخر له سترګو توی شوې په ګریوان څڅېدې ښکته ما ویل زما بچیه پلار دې تللی په سفر دی پوره 5 کاله یې کېږي چې د کوره مسافر دی د نیستۍ د لاسه ورک دی د غربت سره په جنگ دی د پښتو غیرت نه ډک دی ورته ګران خپل نام او ننګ دی دا تیارې به خدای رڼا کړي تورې شپې به خدای سبا کړي ګیلمن زړه به دې زویه خدای خوشحاله په خندا کړي چې د نښه کور ته راشي د دوی هم امید پیدا شي شکر پلار خو مو ژوندی دی یوه ورځ به کور ته راشي او ته بېغمه شپې کړه تېرې ګوره زه هم پښتنه یم دا ستا پت مې دی ساتلی ناسته ستا په نوم درنه یم هسکې سترګې ګرځه یاره د سیالانو په ټولۍ کې پت عزت مې ستا ساتلی کمه نه یم په سیالۍ کې په آخر کې درته وایم دغه سوال کوم تا ته چې مې ته هم هیره نه کړې تسلي راکوه ما ته هسې نه چې زه دې دلته په نامه باندې زړه شم او ته هلته یو خوا بل خوا له دې غمه به زه مړه شم خبرنه صاحب یو هایکو ده یو فوجي وویل ډېر مړي وشو ما ورته وې د ترهګر تباه شو هغه ویې نه هغه وتښتېده اوس زه بلنه ورکومه د پښتونخوا ادبي ملګري روزي خان صاحب ته چې هغه راشي کله کله منډه کړي روزي خان ناست دی دا یو خطره هغه د پلار نیکه شمله هم برقراره ساتي برقراره ساتي ورته دستور د زمانې ماتول کوپر ښکاري هغه د اوس نه د پړونې په چل ځان پوهه کوي خو پوښتنه د ورته سر سمول کوپر ښکاري او دا یو 3 شعرې دي دا چې مې هره اوښکه قتل شوه سلګۍ شوه ورته دا مې د سوي زړه ټپه وه چې ژوندۍ شوه ورته بیا یې بلا خبرې آینې ته وکړې د خپل رخسار په تماشه وه چې موسکی شوه ورته او د لوپټې په پیس کې ګردې د تصویره لر کړو په څو واره یې بیا ښکل کړو لیونۍ شوه ورته د لوپټې په پیس کې ګردې د تصویره لر کړو په څو واره یې بیا ښکل کړو لیونۍ شوه ورته او چا ظالمانو ورته بیا په غوږ کې څه وویل ورته یې منډه کړه ښکاره هم په بلۍ شوه ورته ډېر ښه ناست صاحب اوس د
پښتو ادبي رڼا یو ملګری ابرار خان معصوم صاحب ته خواست چې هغه راشي خپل کلام وړاندې کړي. ابرار خان معصوم صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. یو نظم دی. زما ښایسته د ګل نه ښکلې زویه، په خپله مور یې نازولې زویه، ډېر مې یادېږې هېروې دې نه شم، د خپل زړګي نه چې ویستې دې نه شم. زما زړګې زما جګرې ګرانه، زما سحر او مازدیګرې ګرانه، په ورکوټوالي کې زما وې ګله، زما د زړه د کور ښکلا وې ګله. اوس چې زلمې شوې نو جدا شوې رانه، په کومو لارو کې پناه شوې رانه. زه د راتلو د انتظار کومه، د خوشحالۍ زیرې به په جار کومه. زړګې مې نور ستا انتظار نه کوي، اوښکې په مخ باندې مې وار نه کوي. تا ته یادېږي به دوستان د کلي، د خپل وطن زاړه یاران د کلي. ډېر مې یاد شوی وطن ته راشه، زما معصومه خپل انګن ته راشه. وزه سټیج ته راوړم د پښتو ادبي غورځنګ یو نه ملګری شاکر الله خاکسار صاحب چې هغه راشي په ترنم خپل کلام وړاندې کړي. شاکر الله خاکسار صاحب. دا ما په سوات باندې یو نظم لیکلی دی چې په سوات کې کم حالات شروع شوي، خو د هغې نه مخکې یو قیده ده، وایي انګلیش اردو ویل مزه راکوي، انګلیش اردو ویل مزه راکوي، پښتو کوال مونږ له سره راکوي، او پیرنګیان دومره زیات مایل دي په مونږ چې د خپل ورور په مرګ پیسه راکوي. خیسته خیسته د دنګو دنګو چنارونو سواته چا د نظر اکړلې. خیسته خیسته د دنګو دنګو چنارونو سواته چا د نظر اکړلې. د شنو شنو غرونو او د واورو د سیندونو سواته چا د نظر اکړلې. اوس د مڼو باغ ته چې ګورو نظرونه سیزي، مرغۍ هوا کې وي روانې وزرونه سیزي. ستا د ښایست هغه وختونه زمونږ زړونه سیزي. په سکونه شولې لمبه د بهارونو سواته چا د نظر اخلي. خیسته خیسته د دنګو دنګو چنارونو سواته چا د نظر اکړلې. د شنو شنو غرونو او د واورو د سیندونو سواته چا د نظر اکړلې. کورونه خلکونه ملګرو ټول ویجاړ پاتې شو، تیار فصلونه په پټو کې ترې ولاړ پاتې شو. چوکونه ستالن په سرو وینو کې لتاړ پاتې شو. هره کوڅه شوله کنډر دي په بمونو سواته چا د نظر اکړلې. د منګورې بازارونه سوځېدلې ښکاري، نن دې ټول خلک په سرو وینو لمبېدلې ښکاري. په هر یو سکول او مدرسه کې لمبې بلې ښکاري. نن مدرسې دې سوځېدل دي په اورونو سواته چا د نظر اکړلې. د شنو شنو غرونو او د واورو د سیندونو سواته چا د نظر اکړلې. ستا د کالام عالم جبې هغه سیلونه څه شول، په مرغزار کې د وړو هغه ټالونه څه شول. چې به ښایسته پرې ښکارېدې هغه باغونه څه شول.
हिसोक बस्तान मणे दल पर सिफतुनो स्वाता चाद नजरा कले